حدیث مبارک کې راځي په دریو ځایونو کې دروغ ویل جایز دي. په دریو ځایونو کې دروغ ویل څه دي؟ جایز دي. کم یو چې د دوه مسلمانانو روغ وکړي په دې کې ته دروغ ویلی شي. یو طرف له لارې که نه تا ورته وویې لکه روغ وکړه هغه وایي زه د ده سره روغ وکړم، زه یې ویریز کومه، زه یې سر خورم، زه یې داسې داسې کومه، ته ما ته وایې چې روغ ورسره وکړه. بس د هغه د طرفه چې راغلي د بلې ډلې سره میلاو شي که نه هغه ته وایي که روغ ورسره وکړه. زه سره هغه ستا متعلق څومره ښکلې خبرې وکړي، هغه خو وایي چې دا زما ورور دی او زه ورسره روغ وکړم، موږ ته دومره دغه اگر چې هغه ته کنسل کړو بدې نه دی ویلې خو ته چې راغلې دې دې مډلې ترې مړه هغه ګوره دومره ښایسته خبرې وکړي، هغه وایي چې دا خو زما ورور دی نسبي مې دی، زه د سره جګړې کوم. ستا دروغ وکړه. دا دروغ ویل څه دي؟ جایز دي، ځکه د دوه مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي. دویم کوم مقام دی؟ د ښځې او د خاوند په منځ کې. خاوند ښځې ته دروغ ویلی شي. اوس یو خاوند دی ښځه یې نه ده خوښه، دا ښځه ورته وایي رښتیا وایي زه دې خوښه، زه خو په تا باندې سر ورکوم خو په زړه کې خوښه نه ده ولې ورته وایي که نه ته مې ډېره خوښه یې، زه ستا سره ډېره مینه لرم داسې بس. اگر چې دا خبرې په زړه کې نه وي خو ویلی شي ورته، ځکه چې د ښځې او د خاوند دا رشته ډېره درنه رشته ده، ډېره درنه رشته ده. یو داسې خبره راغله چې په رشته کې په هغې سره تور پیدا کېږي، ماتوالی راځي، نو دا خاوند د خیر دی په دغې ځای کې د ښځې ته دروغ ووایي، په دې باندې دا خاوند ګنهګارو نه دی. دویم ځای دغه دی. دریم مقام هغه جنګ دی، جنګ حالت د جنګ دی. لکه دا صحابي چې راغی که نه نو بنو قریظه ورته وایي د مکې والا خو یوازې پرېږدي، مکې والا ورته وایي چې ستا سره کسان دې دپاره اخلي چې قتلېږي دغه. نو په دې دریو مقامو کې دروغ ویل څه دي؟ جایز دي. نو دا صحابي هم راغی نو دا هغه ځان خبره جوړه کړه، د هغوی په منځ کې څه پیدا کړو؟ ټولې پیدا کړو، د هغوی په منځ کې اختلاف راغی، د هغوی په منځ کې اختلاف راغی. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر سخته پریشانۍ کې دی چې کله د بنو قریظه د وادي د خلاف ورزۍ نه خبر شو او د هغې نه خبر شو، الله تبارک وتعالی په دې دوران کې ذل راوست، ذل یې راوستو، سینه یې راوستله. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. الله تبارک وتعالی وی ما لښکرې راولېږلې، هغه لښکرې تاسو نه لیدلې، لښکرې د فرشتو د فرشتو لښکرې رالې. الله تبارک وتعالی سیرې راوسته، دومره سیرې راله چې د هغوی د خیمو ته وردننه شوله، چې خیمو ته وردننه شو دا خیمې ورله والوزولې، چې کوم پخلي کړي پتیلې متیلې پرتې وې هغې ورله واړولې، سیرې یې پتیلې واړولې او فرشتو لښکرې چې کله دې څاروو ولیدې اسونه که نه هغه وترېدل وتښتېدل، هر څه ګډوډ شو، هر څه ګډوډ شو. په دې طریقه باندې الله تبارک وتعالی هغې ته څه ورکړو؟ شکست ورکړو. د هغې ځای نه نامراده واپس شو. په دې غزا کې درې کفار مردار شوي وو، شپږ تنه مسلمانان پکې شهیدان شوي وو. بهرحال بنو قریظه یوازې پاتې شو، د نبي علیه صلات وسلام سره د وادي خلاف ورزي وکړله. انشاءالله په دې غزا پسې بیا د بنو قریظه غزا د بیا نبي علیه السلام د هغوی سره د دې معاهدې خلاف ورزۍ باندې بیا غزا کړې ده. بهرحال ډېره زیاته پریشاني وه، ډېره زیات مصیبت و، خو مصیبت په څه باندې حل شو؟ مصیبت په استغفار باندې، د الله تبارک وتعالی طرف ته په توجه باندې حل شو. په دې وجې نه علما وایي چې هر قسمه مصیبت در باندې راځي، هر قسمه مشکل در باندې راځي، استغفار ډېر وایه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله تبارک وتعالی نه بخښنه ډېره زیاته غواړه، ډېره زیاته غواړه، او په استغفار سره د انسان تمام مشکلات ختمېږي. کله در باندې مصیبت راغی، ټینشن درته شروع شو، انسانانو ته مه وایه، انسان ته چې د خپله پریشاني بیان کړه. ډېر کم انسانان به داسې چې په تا باندې به خفه شي، اکثر انسانان به د دې خبرې انتظار کوي چې په ده به کله مصیبت راځي، اکثر به د دې انتظار کوي. نو ستا سره به ظاهر کې ووایي چې یقینا دا ډېر بد شوي دی، په تا ډېر لوی مصیبت دی، خو چې ستا نه اخوا شي نو ویلک هغه سره وشو. نو خپل مصیبت بندګانو ته مه بیانوه. مصیبت تر باندې راغی په ټیم د تهجدو کې راپاسه، د تهجدو په ټیم کې د الله سره ځان له رازداري شروع کا، د الله سره کلام شروع کا. الله کوم مصیبت چې تا راوستی دی الله لرکوونکی هم ته وي. هر قسمه مصیبت راغی، بیماري در باندې راله، قرضې در باندې رالې، نور څه مصیبت راغی، نور څه مصیبت راغی. د تهجد په ټیم کې پاسه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوشوي. الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې د بنده ته ډېر زیات نږدې وي او الله تبارک وتعالی فرمایي ای بنده غواړه چې درکړم که نه ولې ما نه غواړې؟ نو د تهجد په ټیم کې الله اواز کوي ما نه غواړه زه یې درکوم. نو په دغه ټیم کې چې مصیبت در باندې راغی پاسه او الله ته ژړا وکړه، فریاد وکړه او الله تبارک وتعالی ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه. الله تبارک وتعالی به تمام مشکلات ختم کی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل زه د ورځې 100 پیری استغفار وم،
الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تیر شوی او راتلونکي موجوده ټول ګناهونه معاف کړي دا معصوم دی نبی علیہ السلام معصوم دی د ګناهونو او نبی علیہ السلام فرمایي زه د ورځې څو پیری استغفار وایم سل پیری استغفار وایم ما تعالی په کار دي چې موږ سره وایو علما لیکي وي د ورځې کم از کم سل پیری استغفار ته هر بنده وي کم از کم سل پیری د استغفار کم از کم د ورځې هر بنده دی وي ځکه چې کله ناکله د انسان خیال وي یا نه وي د سترګو نه یو بد نظري وشي په خوله باندې داسې خبره روزي چې مناسب نه د لاس نه داسې کار وشي چې مناسب نه انسان دی کمزور دی بد نظري وشي کمزوري د خولې نه وځي غیبت وځي بل څه ګناه وشي بل څه ګناه وشي نو ته د الله تبارک وتعالی نه د ورځې سل پیرې استغفار غواړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه زه کمزور یم حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی په بنده باندې د اولیاءو میندو نه زیات رحم لري زیات پې مین دی د اولیاءو میندو نه پې زیات مین دی زیاته مینه ورسره لري نو ته مور ته د ورځې درې پیرې وایي مور ما معاف کړه ما معاف کړه ما معاف کړه مور دې معاف کړي نو الله خو د اولیاءو میندو نه تا سره زیاته مینه لري او ته ورته د ورځې سل پیرې وایي الله ما معاف کړه ما معاف کړه الله به دې معاف کړي که نه معاف کړي الله به دې ضرور معاف کړي بهرحال هر قسمه مصیبت راځي مشکل راځي الله ته توجه کوه الله ته متوجه کېږه بندګانو پسې مه ګرځه بندګانو نه څه مه غواړه ځکه چې بنده په خپله محتاج دی تا نه به څه درکړي نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام غزوه خندق دا یو واقعه وه چې ډېره مشکل په مسلمانانو باندې راغلی او الله تبارک وتعالی په خپل رحم سره بیا د مسلمانانو نه ختم کو الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي